که شهوت در باندې غالب شو پام دی وی چې شیطان درته په سنگر کې ګونډه وهلې یا که کله غوسه شوي پوشه چې شیطان در باندې برید کوي او د شیطان د برید دپاره تر ټولو ښه موقع همدا ده د شهوت پر وخت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د دې په ویلو الله تعالی ته پناه یوسه او چې کله غوسه شوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ترڅنګ لا حول ولا قوة الا بالله وایا ځکه دغه دوه وسایل دي شیطان یې کاروي چې انسان په همدغه دوه حالتو کې ناسمه یا بده پرېکړه کوي کله چې په دې وخت کې ته د شیطان لاس وتړې د شیطان کیسه مفته ده او هیڅ څه در سره نشي کولی تر ټولو ډېر لوی وسایل چې شیطان یې یا وسله چې شیطان یې لري همدا دوه دي په همدې دوو موقعو کې یا حالتونو کې شیطان پر تا باندې برید کوي نو پام دې اوسه چې مخکې دی چې دښمن تا ته ګونډه ووهي او برید د باندې وکړي د دغه دښمن دغه برید خنثی کړه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.